پیر یوې جینۍ سره ولې او په کومه طریقه ډیر عجیبه کار وکړو. که کتل او اورېدل غواړئ نو تر اخره موږ سره پاتې شئ چې تاسو هم د دې عبرتناکې واقعې نه خپله خبر شئ. یوه ښځه وه چې د خپل خاوند نه به یې هر وخت شکایت کولو. خپلې مور او خپلوانو ته به یې د خپل خاوند بده ویله چې خاوند مې را سره جنګونه او لانجې کوي یا زما خبره نه مني او یا نورې داسې خبرې به یې کولې. خو آخر داسې وشول چې یو ځل ورته چا پیر وښودو چې هغه پیر ته ورشه، هغه به درته داسې دم او تعویز درکړي چې ستا خاوند به بیا ستا د خپو پیزار هم سموي. جینۍ ډېره خوشحاله شوه او ویلې چې دا خو ډېره ښه خبره ده. جینۍ چې کله د پیر خواله ورغله او هغه ته یې ټوله قصه وکړه نو هغه ترې پوښتنه وکړه چې خاوند دې تا ته خبره کوي نو ته ورته څه وایې؟ جینۍ ورته وویل چې هغه ما ته کله خبرې کوي یا راته په غوسه وي نو زه هم ځان نشم کنټرول کولی او هغه ته خبرې کوم او هغه ته زه هم غوسه کېږم. پیر پوه شو او جینۍ ته یې وویل چې تعویض به درله درکړم خو اول زما یو شرط دی، هغه شرط به پوره کوې. ما ته به د ځنګل نه د ځناور یعنې د زمري ویښتان راوړې، هغه به زه په دې تعویض کې استعمالوم. جینۍ ډېره پریشانه شوه او داسې فکر یې وکړو چې دا کار خو بیخي ناممکن دی، یعنې زه به اوس څنګه ځنګل ته ځم او څنګه به د زمري نه ویښته راوباسم او هغه هم د ژوندي زمري نه. د ډېر سوچ او فکر نه پس جینۍ دا فیصله وکړه چې ځان سره غوښه وړي او څو ورځې په دغه ځنګل کې یو زمري ته واچوي، کیدای شي چې یو زمری ورسره ملګری شي او د هغه نه بیا په دې طریقه باندې ویښتان وباسي. جینۍ همداسې وکړل، هر ورځ به ځنګل ته تله او زمري ته به یې غوښه اچوله خو خپله به هلته نه ایسارېده ځکه چې ویرېدله به هسې نه چې زمری مې وخوري. اخر چې هفته یا یوه نیمه هفته تېره شوه نو دې جینۍ فیصله وکړه چې هر څه کېږي اوس به دې زمري ته ځان ورښایم او جینۍ همغسې وکړل. زمري چې کله غوښه وخوړله نو اخوا دې خوا یې کتل چې جینۍ ورته ځان وښودو. زمری هم را روان شو، د جینۍ خواته راغی او ودرېدو. زمري فکر وکړو چې ما ته غوښه همدا جینۍ اچوي. جینۍ هم ډېره خوشحاله شوه، لاس یې پرې تېر کو او په همدې چل یې د ملا نه ورته ویښته وویستل. جینۍ ډېره زیاته خوشحاله وه او د پیر خواله راغله، ټوله قصه ورته بیان کړه او ورته یې وویل چې دا واخله ویښته چې ما د زمري د ملا نه ویستلي دي. پیر صاحب ورته وویل چې تا ته پته ده چې زمری یو داسې ځناور دی چې انسان وویني نو انسان ټوټه ټوټه کوي او خوري، خو هغه هم تا په خپل عقل او په خپل پوهه باندې په قابو کې راوستو. نو بیا سړی خو انسان دی، څومره مینه چې تا زمري سره کړې، که دومره مینه تا خپل خاوند سره هم کړې وه او د هغه د دومره قدر کړو نو واقعا چې هغه به هم ستا په قبضه کې راشي او هیڅ د تعویض کولو ضرورت هم نشته. د خپل خاوند خبرې وزغمه، په مینه جواب ورکړه، ژبه ورسره مه چلوه، هر څه به خپله سم شي. جینۍ چې دا خبرې واورېدې نو پوه شوه او فیصله یې وکړه چې بیا به هېڅکله داسې کار نه کوم او دې نه پس به د خاوند هره خبره منم. جینۍ چې څه موده همدغسې کار وکړو، د خاوند خبره به یې منله نو په کور کې ډېره خوشحالي جوړه شوله او خاوند به هم بیا د دې ډېر قدر کولو ځکه چې دی هم خپل ځان بدل کو. نو خاوند یې هم پوه شو او خپل ځان یې ورته بدل کړو او د ښځې هره خبره به یې منله. په دې واقعې کې همدا یو عبرت راکول کېږي چې هېڅکله هم په کور کې خاوند او ښځه یا د کور نور کسان یو بل سره ضد کول نه دي پکار، یو بل ته مینه ورکول پکار دي، په مینه باندې ژوند تېرول پکار دي. نو بیا تاسو وګورئ چې ژوند مو څنګه د خوشحالو نه ډکېږي. قدرمنو ملګرو، امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره راتلونکې معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډېره ډېره مننه، بریالي اوسئ.